سرک زندگی د پری او توریالی مینه ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ ترڅو دا کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه په پښتو او دري ریښتینې کیسې وړاندې کیږي. د تاسو ټولو څخه مننه. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور کیسه ده چې لیکي: سلام، زما مستعاره نوم پری ده. زه 4 خویندې لرمه، خو زه تر ټولو مغروره او بې پروا یمه. له ماشومتوب څخه مغروره ومه. مکتب کې شامله شومه. د عمر په تیریدو سره 10م صنف ته ورسېدمه. ما هیڅ هلک ته نه کتل او مینې ته مې باور نه درلودله. داسې چې مشران وایي چې مینه خود په خوده پیدا کیږي، رښتیا خبره ده. زما د خاله زوی و، توریالی نومېده. هغه ډېر ښکلی هلک و. توریالی کم کم زما په نظر خوږ لګېده. توریالی باندې زه مینه شوم. ما په خوله توریالی ته نشو ویلی چې زه درسره مینه لرمه، خو توریالی زما د رفتار څخه پوه شوی و چې زه ورباندې مینه شوی یمه. توریالی وروسته له هغه نور هم مغرور شو. یو ورځ زما د خاله لور چې زما نږدې ملګرې او خورلڼه وه راته راغله او ویله: پري جانې، توریالی تا پسې ډېر بدې خبرې کوي او ریشخند در باندې وهي. ما ورته ویل: دروغ مه وایه. د خاله لور مې راته ویله: ته باور نه کوې. دا ځلې چې توریالی زموږ کره راغی، زه په خبرو راولمه او تا ته زنګ وهمه ترڅو ته خپله واورې او یقین وکړې. ما ورته ویل: سمه ده. خاله لور مې همداسې وکړه. کله چې توریالی د هغوی کور ته ځي، خاله لور مې ماته زنګ وهي او موبایل خپل واسکټ کې کیږدي ترڅو توریالی پام ورته نشي. او توریالي سره ټوکې شروع کړل چې توریالی جانه، داسې نن ښکلی ښکارې، ستا او پري جوړه هم ښکلې ده. توریالی په جواب کې ورته ویل: زه پري د بوټ پاکولو لپاره هم نه نیسم. پري زما ډېر بد راځي. ما ټول خبرې واورېده او یقین مې وشو چې توریالی رښتیا زما څخه کرکه لري. نور د توریالی څخه مې کرکه پیدا شو. زړه مې ورنه تور شو. خاله مې د توریالی مور خپل زوی ته یو جنۍ پیدا کړ او نامزاد شو. توریالی ته یې او ښېګانې اجازه ورنه کړل چې د هغوی کور ته لاړ شي او خپل نامزاد وګوري. توریالی هم ویل چې زه واده کوم. د توریالی واده وشو. واده د ورځې له طرفه و. زه هم واده ته تللی ومه. کله چې ماښام ناوې مو راوستله، لا ماخوستن نه و. ناوې لا د خوب کوټې ته نه وتلې.
چې ناوې په چغو سر کړه، ژړل او چیغې وهل، خپل ویښتان شکول. زر د ناوې مور ته یې زنګ وکړه. د ناوې مور او وروڼه یې راغلل. ملا یې راوستل. ملا دم شروع کړل، خو ناوې تر سهار چیغې وهل. سبا ته یې بل ملا راوسته او هغه ملا ویل چې یو ځیګر راوړئ تر څو زه قصیده ووایم. کله چې ځیګر یې راوړ، ناوې ځیګر یې خام وخوړل. ټول باور او یقین وکړه چې ناوې رښتیا پیریان لري. خو ناوې دروغ ویل. 4 شپې هېڅوک یې خوب ته پرېنښوده. مور یې هم ورسره ویښه پاتې کېده کوټه کې. کله چې د ورځې کېده، ناوې او مور یې دواړه ویده کېده. 4 ورځې وروسته زما نیا ټولو ته ویل دا ناوې کې کوم فساد شته، ولې داسې کوي، دا باید معلوم کړو. د ناوې مور ته ویله خورې جانې 4 ورځې کېږي ستا لور داسې کاڼې کوي. د شپې پیریان ورباندې راځي او د ورځې ویده کېږي. دا باید معلوم شي. د ناوې مور ویله موږ داسې خلک نه یو چې زموږ لورانې داسې بې لارې کارې وکړي. نیا مې کلکه شوه او د ناوې مور ته ویله چې لور دې ډاکټر ته بیایم. ناوې او مور یې نه منله، خو زما نیا د هغوی په زوره مجبور کړل تر څو ډاکټر ته لاړ شي. کله چې ډاکټر معاینات وکړه، هغه ویل چې دا ناوې ماشوم یې هم پیدا کړی. توریالی خپل ناوې ته طلاق ورکړه. توریالی خپل واده کې ډېرې پیسې لګولې وې. د توریالی هم پیسې لاړې او هم عزت یې لاړ. وروسته له هغه د توریالی غرور مات شوی و. توریالی ډېر نرم هلک جوړ شوی و او ماته یې ډېر کتل. داسې پوهېدل کېده چې غواړي ما سره واده وکړي. ما هم ځان سره سوچ وکړه چې همدغه یې موقع ده. باید خپله غچ د توریالي څخه واخلمه. توریالي سره مې د دروغو مینه شروع کړه. توریالی مې په ځان باندې مین کړه. داسې مین شوی و چې راپسې لیونی شوی و. ما پسې یو کورنۍ چې زموږ خپلوانو جرګه راغی. توریالی راته ویل پري جانې د هغوی ته ځواب ورکړه زه مې خپل مور تا پسې لیږمه. زه پرته له تا ژوند نسم کولی. ما توریالي ته ویل زه ستا په شان هلکان بوټ پاکولو لپاره هم نه نیسمه. تېرېږه ته رخصت یې. ما صرف ستا نه خپل غچ اخیستل. تا هم د ما په هکله همداسې خبرې کول که نه؟ توریالی ته مې ځواب ورکړ او خپل همغه خواستګار مې قبوله کړه. هغه سره مې واده وشو. اوس آرام ژوند لرمه. لا توریالی واده نه ده کړی. له توریالی نه مې دومره کرکه کېږي چې له لوم اخیستلو یې څخه هم ډډه کومه. همداسې چې د نجونې مینه بې انتهایي
همداسې کرکه یې هم ډېره ژوره وي. دا و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله: ګرانو اوریدونکو، دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپله ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.